په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ د کچې راټیټېدو په موخه افغان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د فقر ګراف راټیټ کړي. له همدې کبله تېره ورځ په کندوز کې د هیلپینګ هند مؤسسې له لورې د دې ولایت په بېوزلو او نادارو کورنیو باندې د 15 حلال شوو څارویو غوښې وویشل شوې. دلته راغلیو د بېوزاته کورنۍ سره 2 کیلو غوښه د کومک کې نو موږ ډېر خوشحاله یو چې بس د بېوزاته ته هم 2 کیلو غوښه ورکړي. هر چقدر که ما تشکری کنیم از دفتری که در این وقت اساس دست امی مردم نادار ناتوان گرفتن کم است. خدا کنه که تمام مردم، تمام تاجرات، تمام امی مؤسسات فکرش در مردم بی‌وزات افغانستان شوه و یک کمک و همکاری بکنن که فعلا وضعیت بیخی وخیم است. غریب مردم هستیم، هر کس که کمک کنه خداوند اجرش بده، برش که کسی که برش میته خداوند پس دربارش میته. ورته مهال د دغې مؤسسې د مسؤلینو د ژمي په دې سړه هوا کې د امام صاحب ولسوالۍ له 100 بېوزلو کورنیو د ژمني وسایلو مرسته هم وکړه. مسؤلین وایي دغه کورنۍ د سروې ټیم لخوا اړمنې بلل شوې وې چې له هرې کورنۍ سره یې بخارۍ، کمپلې، ژمنۍ بستې او جرابو مرسته کړې ده. در ولایت قندوز به 1.5 فامیل گوشت عقیقه یا گوشت گوسفند برشان توزیع کنیم انشاءالله. و دیروز همچنان ما در ولسوالی امام صاحب به 100 فامیل بیوه که سرپرستیشان خانمای بیوه میکردن و یتیم میکردن به اونا البسه زمستانی که دو 2 کمبل، بخاری و 8 جور جراب و 1 چادر شامل بود. به 100 فامیل در ولسوالی امام صاحب هم با هماهنگی ریاست مهاجرین توزیع داشتیم. نو موږ دا خیر مؤسسو او د عام مؤسسو نه دا هیله کوو او دا خواهش هم کوو چې باید دغه ځورېدلي او کړېدلي هیوادوال د موږ د ټول افغانستان سره چې څومره دوی توان طاقت یي دومره کومکونه دوی سره باید وکړي. مننه، موږ ته کومک کړی دی د امارت اسلامي نه مننه، موږ ته څادر راکړی، دغه بخارۍ راکړې، د مواد راکړی. دغه مرستې په داسې حال کې له دغو اړمنو کورنیو سره وشوې چې په دې ولایت کې په سلګونو نورې کورنۍ له بېوزلۍ سر ټکوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.